شاید تاسې تابع وپېژنئ چې تابع د مرتبو جوړو سیټ دی چې دغه سیټ کې د تعریف څخه کولی تکرار سي خو باید رنج یا د قیمتونو څخه تکرار نسي. نو زه تاسې ته نن اکسپوننشل تابعګانې یا هم نمایي تابعګانې معرفي کوم چې مثال یې وای مساوي 3 په توان د x دی. لکه څرنګه چې تاسې دلته ګورئ منګه په دغه افاده کې په توان کې یو مجهول یا هم یو متحول لرو چې دغه ته اکسپوننشل تابع وایي. دا به په لوګاریتم کې تاسې ډېرې زیاتې وګورئ. نو ښه ده چې دا اوس یې ښه صحیح زده کړئ. د دې لپاره چې موږ اوس کولای د اکسپوننشل تابعګانو ګرافونه رسم کو نو بهتره دا ده چې موږ هر یو ته قیمت ورکو x ته قیمت ورکو y ته قیمتونه ترلاسه کو. لکه څرنګه چې دلته د خطکش ماده لپاره وړ چې یو ښه جدول رسم کم او په دې جدول کې x او y ته قیمتونه ترلاسه کم. x او y په شکل معمول منګه همیشه x ته قیمت ورکو y ته قیمت ترلاسه کوو. لکه څرنګه چې زه د 0 څخه پیل کوم. صحیح ده؟ 0 څخه پیل کوم او تاسې پوهیږئ چې دا کیږي 3 په توان د 0 او په توان کې تاسې ویلي چې هر شی په توان د 0 مساوي کیږي د 1 سره. همداسې که زه د مثبت 1 قیمت ورکوم نو دا 3 په توان د 1 کیږي مساوي کیږي د 3 سره. په دوو کې د x په دوو قیمت کې دا 3 په توان د 2 کیږي چې په اصل کې د 3 ضرب د 3 معنا ورکوي او دا مساوي کیږي د 9 سره. همداسې د 3 قیمت ورکوم 3 په توان د 3 مساوي کیږي د 28 سره او 3 په توان د 4 قیمت ورکوم دا مساوي کیږي د 1 سره او په آخر کې د 5 قیمت ورکوم چې دا مساوي کیږي د 243 سره. راځو منفي قیمتونو ته. په منفي قیمتونو کې د منفي 1 څخه پیل کوو. تاسې پوهیږئ چې موږ هیڅکله یو منفي توان نه دی پکار. د دې لپاره چې یو منفي توان رفع سي لکه 3 په توان د منفي 1 دغه عدد مخرج ته انتقالیږي او توان یې مثبت کیږي. نو یو پر 3 په توان د 1 دا یو مثبت عدد کیدلی سي. نو دلته منفي 1 که قیمت ورکو دا کیږي 1 پر 3. صحیح ده؟ همداسې که موږ د منفي 2 قیمت ورکو بیا هم 3 مخرج ته راځي او 1 پر ګورئ 3 په توان د منفي 2 مساوي کیږي د 1 پر 3 په توان د 2 چې مساوي کیږي 1 پر 9 سره. یعنی دغه قیمتونه چې دلته موږ 3 9 28 یو اتیا او دا نور لاسته راوړي دا ټول مخرج ته ځي. نو تاسې دغه لاره زده کړه. همداسې د منفي 3 قیمت 1 پر 28 کیږي او د منفي 4 قیمت 1 پر 1 کیږي. دې لپاره دا ټول مخرج ته راوړل کیږي چې توانونه یې مثبت سي. اوس څه کوم دا ټول قیمتونه په ګراف کې رسموم. دلته تاسې یو مساوي راوړم. راځو د 0 نه پیل کوو. لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ کله چې موږ ته د x 0 قیمت راکړل سو نو y ته موږ څو پیدا کړه 1. بالکل ښه. که دا ځای لس وي نو دغه ځای به موږ 1 ومنو د y په محور کې. کله چې x مو یو قیمت ورکوي y څو سو 3 نو دغه ځای به 3 ومنو. د x 2 قیمت کې y 9 سو دا 2 او 9 هم دغلته به ونیسو. په 3 قیمت کې y 28 سو چې تقریبا دغه ځای ته راځي او د y په 4 قیمت کې دا 1 ته جګ سو او په 5 کې د دې نه هم پورته. ښه اوس راځئ چې دغه شپږ واړه ټکي سره یو ځای کو. زما دومره هم دغه رسامي ښه نه ده خو زه بیا هم کوښښ کوم دغه ټکي سره یو ځای کوم او وګورم چې دې څخه خو مستقیم خط نه جوړیږي. نه ښه ده جوړ نسو. اوس دې خواته څه خبر ده؟ دې خواته تاسې پوهیږئ چې څومره موږ عددونه ورکړي دي د منفي 1 نه چاپې خواته راغلي یاستو هغومره دغه دې خواته عددونه کوچني سوي دي لکه 1 پر 3 1 پر 9 1 پر 28. تاسې پوهیږئ څومره د کسر مخرج لوی سي نو هغومره دا عدد کوچنی کیږي. یو که په 1 باندې وویشل سي کنه دا 1 پر 1 ده نو طبعا دا ډېر یو کوچنی عدد ده او ورو ورو
دغه خط چې دی 0 ته نږدې کیږي ډیر کوچنی سي. ښه نو اوس موږ پوه سو چې که څومره لوی قیمت ورکو خو څومره چې کوچنی د قیمت ورکو نو د دې قیمتونه هغومره راکښته کیږي او دغسې تابعګانې تاسې کولی سئ اکسپوننشیل تابعګانې ومنئ. راځئ زه تاسې ته یو بل مثال هم همدې برخه کې حل کوم. ښه یو پوستخانه کې څونه خلک کار کوي؟ مثلا 10 کسه دوی په یوه هفته کې یا په لومړۍ هفته کې مثلا په لومړۍ اونۍ کې دوی تقریبا څو کسه نیسي؟ 10 کسه نیسي او د 10 کسه وایي چې تاسې خطونه ولېږدوئ 10 نورو کسانو ته. صحیح ده؟ هر یوې یو نفر ته لیږدوي. خو په دویمه هفته کې د دوی نه غوښتنه کیږي چې دغه هر کس د دغه 10 کسانو نه 10 نورو ته دغه خطونه ولېږدوي چې دغه 10 ضرب د 10 کیږي 100 کسان. نو 100 کسانو ته دا لیږدول کیږي. په دریمه هفته کې د دوی نه غوښتنه کیږي چې هر یو کس د دغه 10 کسانو نه 100 نورو ته خطونه ولیږي. نو په دې هفته کې به تقریبا 1000 کسانو ته خطونه ولېږدول سي او کورو ته ولېږدول سي. نو غواړم دلته دا بیان کړم چې موږ کولی سو دغه اونۍ دپاره صحیح ده چې څومره اونۍ دي معلومې نه دي د دې دپاره ان ولیکو مساوي کیږي د وګورئ 10 په توان د ان دا د څه شي معنا ورکوي؟ دا د دې معنا ورکوي چې څومره خلکو د دغه 10 کسانو نه دغه خطونه ترلاسه کړي دي. اوس مثلا که د دغه ان پر ځای موږ د 6 قیمت ورکو 10 په توان د 6 نو دا مساوي کیږي د څو سره؟ دا مساوي کیږي د 1,000,000 سره. نو موږ ویلی سو چې 10 ضرب د څو؟ ضرب د مثلا داسې یو عدد کو چې هغه مساوي کیږي د 1,000,000 سره. که دا د 100,000 سره ضرب سي نو دا موږ ته 1,000,000 راکوي. نو 1,000,000 کسان کولی سي د دغه ان هفته یا ان اونۍ چې معلومه ده د دې په وخت کې یا په همدومره موده کې دغه خپل خطونه ترلاسه کړي. نو دا په دې معنا ده چې موږ تل دغه اکسپوننشیل تابعګانې د یو مجهول یا د یو متحول توان سره ګورو او همیشه دا د متحول توانونو سره یو ځای اوسي. او البته د ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې کې جمع او تفریق کوم رول نه لري. کوم شی چې رول لري هغه د عددونو ضرب دی او په یو مناسب عدد باندې په یو ثابت عدد باندې یو بل ثابت عدد لکه دلته چې 10 دی کنه نو دا ضرب کیږي او جګړل کیږي لکه څنګه چې دلته 6 و.